بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې ستاسو ته انشاءالله د څو خوبونو تعبیر کوم. وای دفتر کې کار کوم او خوب کې په خپل دفتر کې ناست یم او خلک وای هم ناست وي، ما نه تشې متیازې وای لاړ شي او د ذکر سوري په څنګ کې مې وای دا د متیازو ځای چې ده دې په څنګ کې یو بل سوری مې شوي، هغه نه وای ډېر وځي او پتلون مې وي هغه ټول خش شي، وای بیا داسې خلکو د مخې نه تېرېږم وځمه. نو دا که خلک تا ته ډېر متوجه شوي او ته ډېر شرمېدلی یو تانې توی شوي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه تصمیمونه دي، یو څه مشکلات دي چې هغه ستا د سویې نه بره دي. په دې دفتر کې ته مقرر یې خو ستا د سویې نه بره دي دا ځای او دا دفترو، نو هغه مشکلاتو هغه تصامیمو کې ته خطا کېږي او هغه کې ډېر زیات په دا باندې زور ده او فشار ده، هغه شیانو ته نه شي ورتلی. ښه دا ده چې دا کار پرېږدې یا ښه دا ده چې مشوره وکړې په یوازې ځان باندې، نو مخکې لاړ نه شي. اجتماعي مشکلاتو کې هم باندې هم تعبیر کېږي چې خلکو سره ته لرې. په وسواس باندې هم تعبیر کېږي. وسواس چې تا ته وسواس او څه سوچونه او دا درته پیدا شوي دي، مثلا اودس فکر کوې چې اودس مې وچ شوی نه ده زر، یا داسې هر شي کې شکونه کوي، نو په دې باندې هم تعبیر کېږي. او که داسې وي چې خلک تا نه ګوري، خلک تا نه ګوري او ته داسې متیازې نه ځي، خو ته په دې طریقه باندې ځې خو صرف ته ځان ته باندې څوک هم تا ته متوجه نه ده، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. د اولاد زیاتېدل، مال زیاتېدلو باندې بیا تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب د عسکر خوب کې ګورم ټول ملګري مې وایي سفر کې مونږ یو خلاص شي او ما ونیسي، نو دا تشویشي خوب ده. سفر کې یا لاره کې نو دا تشویشي خوب ده، ستا سره هم دغه ډار ده، نو ځکه همدغه دې په خوب کې کتلی دې کې خیر شر نشته. اعوذ بالله وایې د خوب د شر څخه الله نه پناه وغواړه الله ته، تا ته انشاءالله ضرر نه رسېږي. والله تعالی اعلم. وایي یو خوب کې وایي څوک ما ته سپینه غوا راکړي، وایي هلته چمن کې چېرته چې وایي مخکې ورور مې و هغه سره زه خفه یم، هغه تړلی و هلته یې وتړه، وایي زه ورشم هلته غوا هلته وتړمه. نو که دا غوا تا لیدلي او دا ښه حالت کې برابره او غوښنه، نو دا ښه تعبیر لري، معنا ده دا آینده کال دی، د راتلونکي دا کال دا انشاءالله ښه به وي. او که دا ډنګر و نو معنا ده دا لږ تکلیف غواړي او آینده کال کې کېدای شي له رزق و روزي او دې مسایلو کې لږ کمی راسي، نو لږ زحمت کوشش دې زیات کړه. والله تعالی اعلم. بل خو د وایي توتان وینم پاخه بیا وچ هم پکې وي، د ونې لاندې نه راټولومه، نو که دا پاخه دې زیات دا تازه دې زیات راټول کړي وي، دا په هغه رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه زر نه پاتې کېږي، لکه ډېر راټول کړي نو درنه ضایع کېږي. او که وچ دې زیات لیدلي وي، نو دا په هغه رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه ډېر وخت ساتل کېږي او ډېر تا ته کار درکوي او برکت هم پکې وي او ډېر کار درکوي درته. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي زردالو باغ کې پاخه راټول کړم، سوچ کوم چې زر یې خرڅ کړم خراب نه شي. نو زردالو چې ده دا په هغه رزق ده چې هغه تا ته راځي او هغه ډېر زود مصرف کېدونکی دی، لکه زردالو ساتل کېږي نه، ډېر خوړنېږي، زر شلېږي او ته هم چې وارخطا یې ورته، معنا ده دغه د کوم کار وي کوم رزق وي کوم شی وي نو چې هغه راځي، نو هغه څومره هم ته کوشش وکړې چې هغه زیات شي یا یو چېرته یې راورسوي یو حده پورې، نو کېدای شي څومره چې هغه په هماغومره هغه ته رسولی شي، څومره چې په هغه کې هغه صلاحیت وي. نو د هغه مېوې چې هغه وچ وي یا زر نه خرابېږي، هغه په خوب کې کتل نسبت دې مېوو ته چې هغه زر خرابېږي، هغه ښه تعبیر لري او دا لږ د هغه رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه زر ختمېږي. والله تعالی اعلم. د نیکه قبر مې د خپلو له خوا وایي سپرلي وي چا، او ما ویل دا به کوم حیوان په اول کې فکر کوم دا به یا په بیلچه وایي چې ګورم دا په بیلچه باندې لکه انسان چې دا خاورې ویستلي داسې وي او خاوره ویستلي ماما پسې مې ځمه. نو دا قبر سپړل په خوب کې څه ده، داسې کله دې مړي ته ونه رسېږي انسان او مړی ورته ښکاره نه شي، همداسې خاوره وباسي دا کوشش کوي، نو بیا ښه تعبیر لري، معنا داسې د دې مړي غوندې کارونه ته کوې، د همدې غوندې خویونه ته لرې، یو بل کس د ستاسو قوم کې چې هغه د همده غوندې خویونه لري او تاسو هغه ته متوجه یې، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او که چېرته دې قبر ته ته رسېدلې او مړی دې پکې نه یې موندلی، نو بیا ښه تعبیر نه لري، بیا هم ښه تعبیر نه لري، په دې باندې تعبیر کېږي چې یو شي پسې ګرځي او هغه لاس یې نه راځي، او که چېرته مړی ښکاره شوي او بېرته بند کړي او څه نور هېڅ شی هم نه شوی، نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي
قطعوالی راځي، ستاسو خپلوانو خپلمنځي یو بل سره رابطې قطع کېږي، قطع شوي دي او ته ورته تعجب کوې او ته نه غواړې دا کار وشي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ماما مې خور ته مې جوړه وکړه، هغه یې ما ته راکړه، بیا روټۍ پخوله، دا خور مې 15 دانې په یو وار او 2 مچۍ ګبین وې و یو ونه کې او زه ته په ګوتو باندې ساتلم. نو دا ښه تعبیر لري، سپینه جوړه څه هغه ته یې کړي، بیا تا ته یې درکړي، معنا دا څه که هغه واده شوي او ته نه یې واده شوی نو هماغسې انشاءالله ستا کار هم کېږي په هماغه شکل باندې. او کېدای شي که هغه ماما د خپلوانو کې واده شوي، کېدای شي ستا ماما ځای کې وشي. او دا 2 مچۍ څه ده، دا ګبین کې دا هم ښه تعبیر لري، په شفا باندې هم تعبیر کېږي، په رزق باندې هم تعبیر کېږي، څومره خوږوالی ښه و څومره ښه و په همدې باندې تعبیر کېږي چې ستا مراد حاصلېږي انشاءالله، ستا تکلیف یې هغه رفع کېږي او رزق الله تعالی درته نصیب کړي. خوب چې لیږي نو دغه واتساپ نمبر کې ولیږي او مسنجر د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده یا احمد بشیر لقماني هغه فیسبوک پروفایل مې ده، هغه مسنجر کې مه لیږئ، هلته زما نه پاتې کېږي، هغه مانې هېرېږي او دومره وخت نه ما سره، نو هغه زه واتساپ کې چې کوم خوبونه دي دا زه لیکم ځان سره، یاداشت کومه، تعبیرونه یې ټول تیاري کوم، بیا تاسو ته ویډیو جوړوم. نو یو ویډیو جوړول ډېر سخت ده او ډېر شرایط غواړي، هغه یو شرایط هم یو شیان څو سره ما سره پوره نه دي او زه کوشش کوم انشاءالله. نو په دې باندې ما ته بښنه به کوئ او معذرت غواړم د هغه ورونو نه چې هغوی خوبونه پاتې کېږي، انتظار کوي، یا په دې واتساپ کې هم پرون بله ورځ مازدیګر نه څه ما واتساپ نه ده کتلی، نو پرون هم ما نه ده کتلی، مصروفیت په وجه باندې میرا پوره روزګار کړی نه ده. تاسو زما تایید وکړئ او دا چینل ملګرو سره شریک کړئ او سبسکرایب یې کړئ او ویډیوګانو یې شیر کړئ یو بل سره او دې کې که داسې یو حد ته دا ورسېږي دا چینل خپلو پښو ودرېږي نو انشاءالله څه ما ته د یو 2 ځایونو کې زه وظیفه لرم، هغه یو زه پرېږدم ورته، یو زه ورته پرېږدم او دې ته ځان فارغ کړمه او دا خوبونه چې دي دې سره ډېر زیات خلکو ته خیر رسېږي انشاءالله، سوالونه حل کېږي او تشویشونه رفع کېږي. نو دا یو خدمت هم ده، ثواب هم ده، خرما هم ده، خو اوس د الله نه هغه ثواب امید لرم، لا خرما یې لا شروع شوی نه ده، نو کوشش کوم دا چې بیا زما د کفایت وکړي او ما ته یو شی وشي. دا ټول ستاسو پورې مربوط ده چې تاسو که دا ویډیوګانې لایک کوئ نو دا مخکې ځي او دا رشد کوي، او که تاسو دا شیر کوئ، سبسکرایب کوئ، ملګري تشویقوئ، د هغوی کوم یو مشکل حل کېږي یا مثلا زما دا په دې باندې مشکل حل کېږي، زه دې ته وخت ورکوم، زه ځان ته مکمل ویډیو جوړ کړم او دې ته پوره زه وخت ورکړم، زه روزانه دې ته کښېنم او پوره تفصیلي سره انشاءالله بیا هلته هماغه هر خوب په هماغه ورځ باندې انشاءالله به تعبیر کېږي. بیا خو تاسو پورې خبره ده، تاسو زما به تایید کوئ او تاسو به ما سره ودرېږئ، تر اوسه پورې چې زه دې ځای پورې رسېدلی یم دا ستاسو ټول ستاسو اعتماد ده او ستاسو ښه ګمان ده په ما باندې. الله تعالی دې زما ژبه په خیر همیشه وچلوي، ستاسو ته خیر ورسېږي، هر مسلمان ته، هر انسان ته موږ همدغه وظیفه ده چې موږ باید خیر ورسوو. په دې باندې ډېر ماته یو خوند یو آرامش حاصلېږي چې کله زه یو خوب ښه څه واورم او ښه څه تعبیر کړم او هغه خوشحاله شي، ماته اطمینان راکړي، نو په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله کېږم. لکه خلک په دې باندې خوشحاله کېږي چې زیات پیسې او زیات ګټه وکړي، ما ته دا ډېره زیاته خوشحالي او لذت راکوي چې زه د یو چا خوب تعبیر کوم، د هغه په خوب باندې زه پوه شم او هغه ته داسې یو خبره وکړم هغه یو ښه نتیجه ترې واخلي او هغه ته خیر ورسېږي. نو تاسو څومره چې ما سره همکاري کوئ، ما سره ودرېږئ، لایک، کمنټ، سبسکرایب، ملګرو سره شریکول کوئ دا چینل او تایید هم کوئ او ما ته اطمینان راکوئ چې دا خوب تعبیر هم صحیح و نه و، نو زه ډېر زیات خوشحاله کېږم. یو ورور ته ما خوب تعبیر کړی و، هغه خوب یې لیدلی و، وایي ځان مې په کفن کې ګورم، وایي په کفن کې پیچلی یم. نو ما ورته ویلې په کفن کې پیچلی یو کس وي او هېڅوک نه وي درباندې خبره هم نه وي، نو دا د قرضدار حالت وي، ځکه نبي علیه السلام د هغه کس جنازه نه و کړې چې هغه قرضدار و، همداسې هلته پروت و، نبي علیه السلام ورنغی، صحابه هم ورنغلل. نو هغه قرضدار و، نبي علیه السلام پوښتنه وکړه، وایي دې جنازه موږ نه کوو، صحابه هم ورنغلل. بیا نو دا سړی ځان په کفن کې لیدلی و، ژوندی انسان. نو ما ورته ویلې که ته قرضدار یې او یا داسې پیسې در باندې وه تا سره شته او نه ورکوې، ځان دې غلی کړی، نو دا ورکړه، دا حق ادا کړه، دا ډېر زیات قیمت په ورځ باندې د شهیدانو، د شهید ټول هغه ګناهونه بخښل کېږي، قرض یې نه بخښل کېږي.
نو هغه سړی بیا په سبا باندې ما ته ماخوستن چې دا ویډیو یې کتلې وه د خپل خوب تعبیر. سبا یې ما ته مسیج وکړ، وویل په هماغه ماخوستن کې زه لاړم، د چا سره باندې قرض و، پیسې مې ورته وسپارلې. دومره زیات اثر لري. او حتی ځینې په همدې ویډیو کې د یو خوب و، دغه خوب څه و چې هغه دفتر کې دا سړی کار کاوه، د یو کس ده. نو هغه وایي ما نه مې تیازې ځي. نو دا اوس ما ورته تعبیر که، ښه تعبیر مې ورته وکړ، او هغه کوم شیان چې هغه و هغه مې ورته وښوده، او داسې یو لاره مې ده ته پرېښوده چې دی ښه ګمان وکړي او ځان که ده کې لږ کمي وي کمي پوره کړي او خیر خلکو ته ورسېږي. اوس که په دې یو خوب باندې دا سړی دفتر کې کار کوي، ده کې یو ښه تغییر راغی، د خپل کمي ته دی متوجه شو، نو د ده په وجه باندې څومره به خیر خلکو ته رسېږي، څومره شر به بچ کېږي. نو په دې ټولو کې انشاءالله تاسو شریک کړئ، دا ویډیو شیر کوئ، نشر کوئ، سبسکرایب کوئ، او ما ته اجر ده. الله تعالی دې ما هم د اجر نه محروم یو، تاسې هم. نو په هر حالت کې ستاسو تایید غواړم، بیا هم درته وایم، نو په آخره کې تاسو په الله سپارم.